د شهید زیارت لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. زه چې کله له زندان نه خوشی شوم، ږیره مې سپینه شوې وه. دا وخت زه هغه 20 کلن ځوان نه وم چې د لومړي ځل لپاره د زندان پر دروازه ورننوتم. اوس زما عمر له 40 کالو اوښتی و چې به هندارې ته ودرېدم. ځان به راته ناشنا ښکاره شو. نه مې په ځان کې د ځوانۍ شوخي پاتې وه او نه مې په اننګو کې پخوانی سوروالی. ډنګر شوی وم، پر مخ مې د ګونځو لیکې جوړې شوې وې. د زندان نه سمو خوړو، له زندانیانو سره د پولیسو بد چلند او زما خپلو اندېښنو زما ځواني په سیخ کې ورکړې وه. دا وخت زه داسې معلومېدم لکه ښه ډېر عمر مې چې خوړلی وي. په رښتیا چې د زندان له کړاوه ډک ژوند ستومانه کوونکی و. او بیا خو څه د پاسه 20 کاله پوره عمر دی. زه په زندان کې دې ته نه کړېدم چې ولې مې قسمت وزرې راتړلي او لکه د غرونو بازي په قفس کې واچولم. زما په زړه کې نور د بیرون ګرځېدنې هوس نه و. زما د دردونو لپاره ګوښې او تیاره ځای په کار و. ځکه خو د زندان توره کوټه زما په اند زما د زړه د ټکور لپاره ښه نسخه وه. هو، ما چې په دنیا کې څه غوښتل هغه قسمت را نه کړل. د زړه بلبل مې چې له کوم بڼ نه د خوښۍ رنګ اخیسته، هغه اوس خزان وهلی و. زما پر شونډو د هوس ترانه خاموشه وه. که څه هم د زندان څو لومړۍ ورځې راته ډېرې دردونکې وې، خو کرار ورسره عادت شوم. یوه شپه مې له خپلې اروا سره اوږدې خبرې وکړې. روح مې په دې قانع کړ چې د مینې لپاره د زندان یوه کوټه له بې مینې پراخې نړۍ نه څو ځله ښه او غوره ده. خپل زړه مې په دې ډاډه کړ چې د خیال مرغه څوک نشي بندي کولی، او کله چې د انسان لاسونه او پښې هم وتړل شي، نو کولی شي د اروا په رښتیا د خیال پر وزرو وی داسې دنیا ته لاره پیدا کړي چې هلته مینه وي، سکون وي، ښکلا او آرام وي. له ځانه سره مې وویل چې 20 کاله بند له 20 خیالونو او سوچونو سره برابر دی. یو کال به د خپل خیال پر سرنده کې د خپلې لیلا د حسن او ښایست منځنه وکړم. یو کال به د زلفو په ماښام کې پټ شم. یو کال به د مینې الفت په خیالي دنیا کې تیره کړم. او یو کال به د هغې په مینه‌ناک نظر او مهربانې مسکا د ښکلا په سمندر کې ډوب شم. زه به لا د خپلې لیلا له ستاینې نه یم وزګار شوی چې د بند وخت به مې پوره شي. بیا به چیغې وهم چې ما دې بې مینې دنیا ته مه وباسئ، پرېږدئ چې سترګې مې پناه وي. ما ایله اوس د غمونو بار له اوږو ښکته کړی. ایله مې اوس زړه آرام او سکون موندلی، او ایله مې اوس د ښکلا کیسه زده کړې. بیا به چیغې وهم چې ما پرېږدئ تر څو د ښکلا په دغو خیالي څپو کې د خدای جل جلاله د خلقت د کرشمو ستاینه وکړم. لږ وژاړم او لږې اوښکې تویې کړم. د زندان هم عجیبه چاپېریال وي. څو ورځې خو همداسې په خپلو سوچونو کې ډوب وم. په ساعت کې به څو بندیان راغلل، له حاله به یې وپوښتلم، ما به څه نه ویل. یوازې به مې د اوښکو په تویولو د هغوی پوښتنې ځوابولې. په یوه اونۍ کې زه په مجنون او لیوني مشهور شوم. د شپې به بندیان ویده شول، خو زما له سترګو به د خوب پرښته تښتېدلې وه. ډېر کم به ویده کېدم. خپله محبوبه به مې سترګو ته شوه. کتل به مې چې راته خاندي او د ګلاب ګل راکوي. یوه دنیا خوښي به مې په نصیب شوه. د ښکلا په پلوشو کې به ورک شوم چې کله به له دغه خیاله وزګارېدم نو شپه به تېره وه. یوه ډله بندیان به مې کوټې ته ولاړ وو. هغوی به زما پر حال افسوس کاوه. د ژوند شپې هم داسې په میاشتو کلونو اوښتې. کله کله به خپلې بېکسۍ ځورولم. دې ارمان به مې پر زړه سیوری وکړ چې کاشکې مې څوک درلودلی. یو ورور خو مې وایي چې زما پوښتنه یې کولی. بیا به مې د خپلې مور او پلار مړینې په زړه کې دردونه وزېږول چې زه یې د 10 کلنۍ په عمر پرېښودم او په یوه کال کې دواړو له دنیا رخصت واخیسته. ډېر ځله به مې د خپل معصومیت په باب په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې چې دا راسره څه وشول. بیا به مې د سوړ اسویلي په ملتیا څو ناهیلې جملې له ځانه سره تکرار کړي. په همدې سوچونو کې مې د بند څه د پاسه 20 کاله واوښتل. له زندانه خوښی شوم. هر څه راته ناشنا او پردي ښکارېدل. سیمه بدله وه. په هر ځای کې هسکو دنګو ودانیو سرونه پورته کړي وو. په زړه مې تېره شوه چې له وړانګې سره مې د وروستي ځل لپاره کلی ته څیرمه د سیند تر غاړې لیدلی وو.
یو ځل بیا مې پخوانۍ مینې پر زړه سیوری وکړ. له ځانه سره مې وویل چې د سیند غاړې ته لاړ شم. په همدې نیت مې څو ساعته پیاده مزل وکړ. د سیند غاړې ته ورسېدم. د سیند د اوبو له شرار نه مې داسې احساسوله چې کائنات را سره د رمز په ژبه خبرې کوي، خو زه یې لا هم په معنا او تعبیر نه پوهېږم. د سیند غاړې زما له ځوانۍ او د وړانګې د ښکلا له کیسو داسې تصویرونه زیږولي وو لکه څوک چې په خوب کې د جنت حورې ګوري. زړه مې دومره خوشحاله و چې په الفاظو کې حد او اندازه نشم ټاکلی. د سیند پر غاړه مې یو ډول خوږ بوی احساساوه. فکر مې کاوه چې اوس به د حسن خاپیرۍ را پیدا شي او د سیند رڼې اوبه به د هغې د ښایست وړانګو پلوشو ته په نڅا شي. زه د خیال په همداسې تصویر کې ورک وم. اروا مې لا همغسې د عقیدت په کعبه کې یوې ښکلا ته د تعظیم او عقیدت سر ټیټ کړی و چې پر یوه بوډا مې نظر پرېوت. بوډا زما د خیال دنیا ړنګه کړه. زما د خیالي هوس د سرندې مز یې وشلول. هغه د ونې یوه وچ ډډ ته تکیه وهلې وه. یو اوږد امسا ته ورته لرګی تر خوا پروت و. هغه ما ته اشاره وکړه. زه یې خوا ته ورنږدې شوم. ښه شېبه یې د ببرو سپینو وریځو د چتر لاندې راته کتل. بیا یې راته وویل مسافر راته ښکارې. ما شونډې وچیچلې. په رښتیا چې د سیند غاړه اوس یوه پردیسه سیمه وه. کلي ته به مې چې له ورایه کتل پردی او ناشنا ښکارېده. هلته نه وړانګه وه او نه زما 20 کلنه ځواني. بوډا ته مې له ښه ځنډ وروسته له خولې د هود توري ووتل. هغه وویل لکه چې د شهید زیارت ته راغلی یې. له دې سره یې د لاس په غځولو وویل هغه لرې چې ښکاري د شهید زیارت دی. ما ته حیرانوونکې وه. هغه مهال په دې ځای کې د کومې شهید زیارت نه و. لږ څه مې د سوچ خوا ونیوله. بوډا وویل څنګه سوچ وړې؟ ما په خوره مظلومانه لهجه وویل کاکا زه مسافر یم. هسې مې دا سیمه خوښه شوه. د سیل لپاره راغلم. تاسې د شهید زیارت یاد کړ. هغه کومه شهیده ده؟ بوډا اوږده ساه واخیسته او د زړه غوټه یې داسې پرانیستله. مسافره کیسې ته ښه غوږ شه. د 25 کلونو خبره ده. په دې کلي کې یوه ښکلې جینۍ اوسېده. په سیمه کې د هغې د ښایست ساری نه و. تر لرې لرې ځایه د ښایست کیسې کېدلې. ما په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې وه چې بېشانه ښایسته وه. ویم یو بیل بشر و. خالق په خپل قلم جوړه کړې وه. نوم یې رانه هیر دی. دغه پیغله په دې کلي کې په یوه ځوان مینه وه. کله به چې د ماښام تیاره خورېده دواړو به یو له بله سره د دې سیند تر غاړې لیدل. دغه مینه پټه پاتې نه شوه. د کلي خلک خبر شول. هغه زلمی یتیم و. د دې کلي د یوه ظالم خان یعنی نواب خان په کور کې د یوه نوکر په څیر رالوی شوی و. خان چې د جینۍ له بېشانه ښایسته او د نوکر له مینتوبه خبر شو نوکر یې وګواښه او له جلکۍ سره یې له لیدلو منع کړ. بوډا دا وخت لږ څه خاموشه شو. څه یې پر زړه شول خو د انکار په ډول یې سر یوې او بلې خوا ته وخوځاوه. له دې سره یې وویل زه به دې سر خوږوم. هغو پخوانیو رښتیا ویلي چې مینه له لیونتوبه کمه نه وي. هلک به په پټه د خان له کوره پښې سپکې کړي او د جینۍ لیدو ته به د سیند غاړې ته راغی. یو وخت چې لا خان ور باندې پوه نه و ما هلک او جلکۍ د دې سیند تر غاړې لیدلي وو. دواړو پر ارنګو مې د اوښکو لارې لیدلې وې. بوډا سترګو ته د څادر پیڅکی ونیوه. پوه شوم چې له سترګو یې اوښکې وڅڅېدې. ما هڅه کوله له بوډا ټوله کیسه واورم. د هغه شونډې بې واکه ورپېدې. ما ځان داسې احساساوه لکه ارواح مې چې کومې بلې دنیا ته کډه کړې وي. هڅه مې کوله چې خپلې اوښکې له بوډا پټې وساتم. هغه د ناهیلې مسکا په ملتیا یو ځل بیا د کیسې لوری داسې ونیوه. هو مسافر جانه هغه وخت زه د پوخ عمر سړی وم. دا کیسه راته ټوله معلومه ده. که څه هم زه د دې کلي نه وم خو د هغه پورې غره په لمنه کې به مې رمې څرولې او ماښام به بیا د سیند پر غاړه غاړه له خپلې رمې سره د کور پر لور روان وم. زما په زړه کې هم د یو چا مینې کور جوړ کړی و. هغه خو قسمت را نه کړه خو کلونه کلونه مې په خپله کوچیاني شپېلۍ کې د هغې د ښایست ترانې وویلې او مدام به مې ژړل. زه د دې هلک او جینۍ له مینې ښه خبر وم. ښه رښتیا د کلي خان څو ځله خپل نوکر وواهه خو هغه له دې مینې مخ نه ګرځاوه. نواب خان چې د کلي زورور خان و د جلکۍ له پلاره خپل زوی ته دغه جلکۍ وغوښتله خو جلکۍ انکار کوه.
خان چې هر څومره ګواښنې وکړي ځای یې ونه نیوه. بله ورځ خبر شول چې د جلکۍ پلار چا وژلی دی. خان خپل همغه نوکر حکومت ته په لاس ورکړ چې پر جلکۍ مین و. هغه خوارکی تر نن ورځې ترای تم دی. خان اوازه خوره کړه چې د جلکۍ پلار د هغه نوکر وژلی دی. په دې څو میاشتې تېرې شوې. خان د جلکۍ کور ته سوغاتونه ولیږل. د کلي خلک یې د هغې مور ته جرګه کړل، خو دغه رشته د جلکۍ له خوا ونه منل شوه. دا وخت جلکۍ خوارکی په پخواني حال کې نه وه پاتې. له مخه و رخساره یې پخوانی سوروالی تښتېدلی و. وخت تېرېده، هغه بلکه یوه ملنګه د سیند تر غاړې ناسته وه. له سترګو به یې د اوښکې ملغلرې څڅېدې. څه موده تېره شوه، په سیمه کې اوازه خوره شوه چې پیغله چا وژلې ده. د کلي خلکو د هغې مړی د سیند تر غاړې وموند. هغه په خپلو وینو کې لمبېدلې وه. پر سیمه د ویر څادر خور و. خلکو هغه د همدې سیند تر غاړې ښخه کړه. تر نن ورځې ډېر خلک د شهید زیارت ته راځي. اوس هغه خان مړ دی، خو د شهید یاد د خلکو په زړونو کې دی. ما د بوډا پر خوله لاس کېښوده، نور مې د څه اورېدلو توان نه درلوده. هغه مې مخ واړوه او په بېواکه قدمونو مې د زیارت خوا ونیوله. هلته د ډبرو انبارونه جوړ وو. پر زیارت یو سور بیرغ له نري شمال سره یوې او بلې خوا کې ده. ما قبر ته وکتل او په غیر ارادي انداز مې له خولې د وړانګې وړانګې چیغې ووتې او بېهوشه پرېوتم. په هدیره کې شور ماشور دی، په هدیره کې شور ماشور دی. لالی په تورو خاورو سر نه لګوینه. د دروازې د زنځیر غږه، د دروازې د زنځیر غږه تللی اشنا را یادوي غرقه دې کړمه. زړه ته مې ګوره خوښ یې ته کړې، زړه ته مې ګوره خوښ یې ته کړې. نصیب ته ګوره ستا نه لرې مې ساتینه. زما چې نشوې د بل مشې، زما چې نشوې د بل مشې. مرګ دې میلمه شه چې ځواني دې خاورې شینه. په ننواتې به زه ورشم، په ننواتې به زه ورشم. په مرور اشنا به واچوم لاسونه. که بې له تا مې وخت تېرېږي، که بې له تا مې وخت تېرېږي. د خدای په در کې دې سر ټیټی شم مینه. لږ مې د حال پوښتنه وکړه، لږ مې د حال پوښتنه وکړه. رنګ مې زیړېږي د مرګي ورځې مې دینه. د بېلتانه عذاب دې سخت دی، د بېلتانه عذاب دې سخت دی. بلې سکروټې مې په زړه نیولې دینه. هېڅ مې له وسه پوره نه دي، هېڅ مې له وسه پوره نه دي. له ډکو سترګو به دې سترګې واړومه. له ګلابونو ښایسته وم، له ګلابونو ښایسته وم. د یار غمونو مې رنګ زیړ وتښتوده. هېڅ مې له وسه پوره نه دي، هېڅ مې له وسه پوره نه دي. په پیغورونو به دې سترګې پټومه. جانان د خاورو د خوب نه و، جانان د خاورو د خوب نه و. مورجانې قبر ړنګوم بالښت ور وړمه. که چېرته کېږي بېرته راشه، که چېرته کېږي بېرته راشه. قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوینه. په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه دې زړه راډک شه. په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دینه. په نیمه شپه راته رایاد شي، په نیمه شپه راته رایاد شي. خلک ویده دي، زه سلګو نیولې یمه.